السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پس صحیحین که یعنی صحیح بخاری او صحیح مسلم که حدیث رغلیده چه ابی موسی رضی الله عنه ویایی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم وبیل انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دو حدیث کې ویلي دي چې د ښه ملګري مثال داسې دی لکه عطر فروش او د بد ملګري مثال داسې دی لکه آهنګر. د عطر فروش نه عطر فروش شاید تا ته عطر په تحفه درکا او شاید ته د عطر فروش نه عطر واخلی او شاید هم ښه بوی دغونه د ځان سره راوړي. اما بد ملګری چې دی هغه داسې دی لکه آهنګر. آهنګر شاید د تا کالی وسوځي وي او شاید هم دغونه بد بوی د ځان سره راوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته ویلي دي چې نیک ملګری باید موږ تاسو ونیسو چې هغه موږ ته د ښو کارو امر وکړي چې هغه موږ الله سبحانه وتعالی ته نږدې کړي، نه چې داسې ملګری چې هغه موږ د شیطان په لار بوزي چې هغه موږ د ښو کارو نه منع کړي او بدو کارو ته مو امر وکړي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دو حدیث باندې عمل وکړو او ښه ملګري ځان ته انتخاب کړو چې بیا سبا پښیمانه نشو او موږ د خپل ځان سره دوزخ ته بونځي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې داسې ملګري انتخاب کړو چې هغه موږ تاسو الله سبحانه وتعالی ته نږدې کړي او د خپل ځان سره موږ تاسو جنت ته بوزي ان شاء الله تعالی. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.